ټولو وطندارانو ته د دې دنیا ټولو هغو انسانانو ته چې په هغوی نوی پسرلی را روان دی د زړه له کومې د نوي کال د راتلو له کبله مبارکي وایم. هیله ده په هر ځای کې چې وي روغ خوښ او خوشحاله وي. دلته خو سپینې واورې لا پرتې دي او تر اوسه پورې ژمی دی، خو موږ د پسرلي په لور روان یو. نن او سبا کې پسرلی را روان دی، ونې به شنې کېږي، ګلان به راشنه کېږي او چمنونه به شنه کېږي او انشاءالله د ځوانانو او د پیغلو او د وړو او د کورنیو میلې به شروع کېږي. موږ په دې هیله چې زموږ په ګران وطن افغانستان کې هم د سولې پسرلی راشي. د ادب او پوهې ستوری انجینر سلطان جان کلیوال. پسرلی راغی خو کلیوال نه و، هغه کلیوال چې تل یې د پسرلي سندرې ویلې اوس خپله د پسرلي له غېږې محروم دی. هوا به جوړه وي، اسمان به لمر وي، ونې به شنې وي، مرغان به نارې وهي، خو کلیوال دا ځل د مرغانو آوازونه نشي اورېدلی او په قبر به یې د پسرلي وږم خپور وي. د وخت پاڼې اوړي خو ځینې نومونه تل پاتې کېږي. ځینې ارواوې د تاریخ په حافظه کې داسې نقش پرېږدي چې نه زړیږي، نه بیلیږي او نه هېریږي. انجینر سلطان جان کلیوال همداسې نوم و، د پښتو ادب یو ځلان ستوری چې د خپل ولس، خپلې ژبې او خپل کلتور لپاره یې د ژوند هره شیبه نذرانه کړه. له حجرې تر کلي، له کلي تر وطن او تر نړیوال سټیج وغږېد. سلطان جان کلیوال د 1950 زیږدیز کال د مارچ په 22مه چې د 1413 لمریز کال د اوري میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د کوټوالو په کلي کې وزېږېد. له ماشومتوبه یې له کتاب، شعر او پوهې سره مینه درلوده. د علم له تندې سره یې خپل تعلیمي سفر پیل کړ او خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په رحمان بابا علي لیسه کې بشپړې کړې. له هغه ځایه د لوړو زده کړو لپاره د کابل پولی تخنیک انسټیټیوټ ته لاړ او هلته یې د جیالوجي په څانګه کې لیسانس ترلاسه کړ او وروسته یې په همدې برخه کې تر ماسټري زده کړې وکړې. خو کلیوال یوازې د جیالوجي انجینر نه و، دی د ادب او فکر انجینر هم و. له همغه کوچني عمره یې له قلم سره دوستي وه او د کلمو له لارې یې د خلکو ژوندو ته لار موندلې وه. له 5م ټولګي راهیسې یې شعرونه لیکل او له 8م ټولګي وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د ژوند تر پایه د لیکلو سفر دوام درلود او د پښتو ادب خزانه یې د ګڼو ارزښتناکو کتابونو په لیکلو بډایه کړه. ارواښاد سلطان جان کلیوال د مړینې سړی نه دی او کوم شاعر وایي چې هغه وخت چې تا پیدا شوې، تا جړل خلکو خندل، داسې مړ شه چې ته خاندې خلک جاړي. نن هغه په خندا لاړو، موږ پسې جاړو، نو موږ به په دعاګانو کې یاد ساتو. یو لوی شخصیت و، ښه شاعر و، ښه جیالوجست و، قومي مشر و، ښه مدبر مشر و، رهبر و، استاذ و، ښه ملګری و، ښه انډیوال و، د هر څه مینه پرې ماتېدله. ارواښاد انجینیر سلطان جان کلیوال ما تقریبا د 80مو کلونو نه پېژانده، بلکې له هغه پخوا دته خدای یو له مینې، عاطفې او وطنپالنې نه یو ډک زړه ورکړی و چې روانه طبع یې درلودله، ښه طبع یې درلودله او مهین شعر یې لیکه. اکثره شعرونه د غزل په قالب کې وو او دی د غزل یو ډېر ښه شاعر و. د وطن درد، د خلکو درد، په خصوص په وروستیو کلونو کې چې دی له وطنه لرې و، نو د وطن لرېوالی ډېر ځوراوه یې. د په شعرونو کې یو ډول ناستالژي ډېره زیاته جوته وه چې د وطن یاد، د خلکو یاد، د افغانستان د یاد.
سلطان جان کلیوال د خپل ژوند پیر کې د پښتو ادبیات په بڼ کې متفاوت ګلونه وټومبل چې خوشبويي هر لوستونکي ته ورسېده. هغه د پښتو نثر او شعر په برخه کې زیات آثار ولیکل چې ټولنې ته یې د ادبي مکتب او میراث په توګه پرېښودل. تر اوسه یې ډېرې لیکنې په هیواد دننه او له هیواد بهر ورځپاڼو، اونیزو مجلو او ویبپاڼو کې خپرې شوي دي. د کلیوال چاپ شوي آثار: څپو پر سر شاعري ټولګه، دردونه غرونه غرونه، رازونه او رمزونه، وختونه او غمونه، د عمر خیام رباعیات پښتو ژباړه، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه، د اقبال لاهوري د فارسي رباعیاتو پښتو ژباړه، د نومیالیو په لړ کې د شهید زرغون شاه ماما ژوندلیک، درندکور درنې خبرې، زما خاوره زما مینه، جیالوجیکي اصطلاحاتو تشریحي قاموس، د څلورمې دورې د رسوباتو جیالوجیکي څېړنې، د هوایي عکسونو تعبیر او تفسیر. ناچاپ آثار: پښتو دری انګلیسي قاموس، د کلچر له مخې انسان پیژندنه، نوې شاعري ټولګه. خو دا یوازې لیکل نه وه، دا د یو ملي احساس ترجماني وه. دا د ولس غږ و، دا د علم او فرهنګ لپاره یو روڼ مشال و. کلیوال د خپل ژوند شیبې یوازې له کتابونو سره نه، بلکې د علمي، فرهنګي او ټولنیزو هڅو په ډګر کې هم تېرې کړې. انجینر سلطان جان کلیوال علاوه پر دې چې یو ښه شاعر و، هغه یو لیکوال و او یو څېړونکی و او یو اکاډمیک شخصیت و. د زیاتې لیکنې د افغانستان د کاني زیرمو یا د معدني زیرمو د سپړلو په هکله کړي دي او دغه لیکنې دومره ډېرې مهمې دي چې تر اوسه پورې تقریبا په هغه امانتداري سره چې درلوده د قلم درلوده، دغسې اثار به چا نه دي تخلیق کړي چې د افغانستان د معدني زیرمو د تحقیقاتو په هکله دغه کړي دي، تخلیق کړي دي او دا له هر اړخه مهم اثار دي او باید وساتل شي او د افغانستان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. د خپله باندې په دغه شک کې تربیه سوی و او د افغاني مالک په توګه یا د افغانستان د ثروت د مالک په توګه د افغانستان له معدني زیرمو سره ډېر عاقلانه برخورد کړی و په څېړنه کې، په تبصره کې، په لیکنه کې او په سپړلو کې. نو د دغه اکاډمیک اثار چې دي هغه ډېر مهم دي او باید موږ تاسو دې ته زیاته توجه د مرګ وروسته ورکړو او دا راټول کړو او د افغانستان اکاډمیکو مراکزو ته د نورو څېړنو لپاره وسپارو. نو دا یو هفته مخکې لیدلو سره زما تقریبا د 3 دقیقو دپاره ورغلي وو چې پوښتنه یې وکړو، خو تقریبا فکر کوم چې 1 ساعت دوام یې وکړ. مکملې خبرې د افغانستان په حالاتو وې، په خپلو کتابونو وې چې دا اوس یې 15 جلده راغلي وو د سمپل په شکل باندې، یو 3 زره لاره کې را روان دي. همدا یې ارزو وه چې دا کتابونه افغانانو ته څنګه ورسیږي چې د دې فرهنګ او سواد مخکې لاړ شي. د بل په لور خو دا لاسونه پخواني اوږده دي، نن د اوږدو کله چې هیواد سیاسي حالاتو ترخې شیبې تجربه کړې، کلیوال هم د زرګونه نورو افغانانو په څیر مجبور شو چې د پردیسۍ لار ونیسي. هغه د وطن له غېږې جلا شو، خو زړه یې د خاورې له عشق سره تپېده. دی که څه هم د کاناډا تر سړو اسمانونو لاندې اوسېده، خو روح یې د کابل، ننګرهار او د افغانستان د غرونو، سیندونو او په دښتو کې راګرځېده. په کاناډا کې د افغان فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. د افغان پیوستون ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه و. په لسګونه کلونه لپاره یې فرهنګي، ادبي او ټولنیز فعالیتونه تنظیم کړل. له ناروغۍ سره یې د ټولنې له فعالیتونو سره نه جلا کېدونکې اړیکه درلوده.
که فزیکي شتون یې نه درلود نو د آنلاین ناستو له لارې خپل فکرونه، مشورې او لارښوونې نه سپمولې. کلیوال صاحب سره زما اړیکې ډېر نږدې وې، حتی چې ټولنه کې به د بل چا یو پوښتنه وشي کلیوال صاحب نه سیده نه شوه کولی، نو ما نه به پوښتنه وکړه چې ته کلیوال صاحب ته هر څه ویلی شي، کلیوال صاحب سره دا خبره وکړه. یو خبره زه په دې شاهدي ورکوم چې ما په دغومره کلونو کومه ورځ نه چې کلیوال صاحب ټورنټو ته راغلی ده، زه یې پېژنم، کله مې هم د په قهر نه ده لیدلی او انتقاد یې کوو، خو د ده قهر ما کله ونه لیده چې دی یو چاته په قهر شوی او یو د تبعیض نه پاک انسان و. تاسو وګورئ چې نن په دې اجتماع کې چې دلته افغانان راټول شوي دي، دې کې د هرې ژبې، د هر سمت، د هر د ګوټ د افغانستان نه دلته دا خلک پکې دي. یو ډېر مهربان انسان و. زه محترم کلیوال صاحب د 50 کالو راهیسې نه پېژنم، ځکه دی زما سره خپل تخنیک کې زموږ نه مخکې و، ما او دی مسلک و. څومره چې د شخصیت سره زه اشنایي لرم، کلیوال یو بې بدیله شخصیت و. هغه د شاعر خبره چې وایي چنان بانی کو بد خو کن که بعد از مردن طرفی، مسلمان باب زمزم شوید و هندو بسوزاند. واقعا کلیوال صاحب همدغسې یو شخصیت و، هغه د هیچا سره تعصب نه درلوده او دا ټول انسانانو ته په یو نظر باندې کتلې. کلیوال یوازې د گفتار سړی نه و بلکې د کردار سړی و. هغه د خپلې ژبې او قلم له لارې د خلکو زړونو ته لار موندلې وه چې په ژوندون یې خلکو معنه او ستایه. شاعر وایي په ژوندون چې د زما ونه کړه قدر، پس له مرګه مې بیا مه ژاړه په قبر. راځئ چې پس له دې د داسې ویاړلو شخصیتونو ستاینه او قدرداني د دوی په ژوندون وکړو او دوی ته وښایو چې تاسو د دې ټولنې با ارزښته وګړي یاست او موږ پر تاسو ویاړو. کلیوال پوهېده چې نورې د ژوند پیر تړل کیږي. هغه چې ټول عمر یې د امید، مقاومت او ادب سندرې ویلې، اوس د خپل تقدیر وروستۍ پاڼې اړوي. ناروغي زور راوړی، خو کلیوال لکه تل د ژوند تر وروستیو شیبو پورې د ادب زنګو زنګوي. نه تسلیمېده، د دردونو ترمنځ یې هم د ژوند غږ کاوه. د فکر شمه به یې بلوله او ویل به یې نور مې حالاتو کې بدلون راځي، ښه جوړ نه یمه، لکه ترمن چې مو بېلتون راځي، ښه جوړ نه یمه. عنوان دی چې ښه جوړ نه یم، ښه جوړ نه یم، ځان هم ښه کړه. نور مې حالاتو کې بدلون راځي، ښه جوړ نه یم، لکه ترمن چې مو بېلتون راځي، ښه جوړ نه یم. زه وارخطا نه یم یارانو، ویره هم نه لرم، خیال ته مې هسې دا مضمون راځي، ښه جوړ نه یم. له ما ګیله ونه کړئ، هیر مې نه یاست، توان مې نشته. له ما ګیله ونه کړئ، هیر مې نه یاست، توان مې نشته. یاد له مې هر څه د پرون راځي، ښه جوړ نه یم. ستاسو د مینې او خلوص ډېر پوروړی یم، اقرار په ژبه د پښتون راځي، ښه جوړ نه یم. که ازار کړی مې وي زړه، د چا بخښنه غواړم. که ازار کړی مې وي زړه، د چا بخښنه غواړم. شیبې بدلې د ژوندون راځي، ښه جوړ نه یم. ازارول مې د چا نه راځي په یاد کې، خو بیا وبخئ. ازارول مې د چا نه راځي په یاد، خو بیا هم زړه ته مې ویره له هر شتون راځي، ښه جوړ نه یم. او وروستی بند دی چې کلیوال د کلي ټول ورنه خوندونه واخلي، چې کلیوال د کلي ټول ورنه خوندونه واخلي، کله به وران ژوند کې سمون راځي، ښه جوړ نه یم. دا یې هغه شعر و چې د ناروغۍ په سختو شیبو کې زمزمه کاوه. یو داسې شعر چې نه یوازې د فزیکي حالت انځور و
بلکې د زړه هغه ژور احساسات وو چې د مرګ او ژوند د دردیدلو شیبو ترمنځ د یو وران ویجاړ تصویر آبادول وه. زه وارخطا نه یم، یارانو ویره هم نه لرم. زه وارخطا نه یم، یارانو ویره هم نه لرم. خیال ته مې هسې دا مضمون راځي، ښه جوړ نه یمه. دا کلیوال و، هغه کلیوال چې مرګ ته هم د یو مضمون په سترګه کتل. هغه چې تل د ژوند ادب او مبارزې ترانې ویلې وې. آن د ژوند په وروستیو شیبو کې هم قلم له لاسه نه لوېده او بالاخره ژوند ورڅخه مخ واړوه. خو هغه کلیوال چې د خپلې خاورې، خپلې ژبې، خپل ولس د بقا لپاره یې قلم راخیستی و، اوس هم د خپل کلام، د خپل شعرونو او د خپلو لیکنو له لارې د خلکو په زړونو کې آباد دی. خو تقدیر خپل قانون لري. دا د ادب ستوری، د کلتور دا خدمتګار، د پوهې مشال، بالاخره د 84 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله په کاناډا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کلیوال د جنازې مراسم. د کاناډا یخه هوا، د 2025 کال د مارچ ساړه بادونه او د کلیوال وروستی سفر. الله اکبر الله اکبر. یخه هوا او ساړه بادونه د خلکو پر مخ لګیږي، خو دلته راټول شویو افغانانو ته دا سړښت بې معنا دی. د جنازې پر شاوخوا ګڼ شمېر فرهنګپال، شاعران، دوستان، خپلوان او کلیوال ته نږدې خلک رب ته په ننواتې راټول دي. سترګې له اوښکو ډکې دي او زړونه یې بېواره درزیږي. او د ادب په برخه کې د کلیوال مړینه لویه ضایعه بولي. کلیوال شاید زیاد پشتون، زیاد تاجک، زیاد ازبک به خود بباله، ولی هر پشتون سمبل وحدت ملیش باید کلیوال باشه. دیگر پذیریش باید کلیوال باشه. شخصیت برازندهش باید کلیوال باشه. کلیوال در دل هزاره، ازبک، تاجک در این شهر یکسان مثل که در دل پشتون خود جای داشت. این کمال، این نعمت، این گذشت به هر کس میسر نیست. دل بی آلایشش، شخصیت والایش، او نه تنها شاعر بود، او نه تنها اندیشمند بود، او نه تنها مترجم بود، او نه تنها محقق بود، او به قدر ورقپاره های خود که به میراث گذاشته دعاگوی دارد. هر کتابش یک خلف الصدقش است، یک فرزند صالحش است. اونایی که هنوز چاپ نشده، تورنتو سوگوار است. تورنتو کسایی که نتانستن اشتراک بکنن مدیون کلیوال هستن. منتدار کلیوال باشن، منتگزار باشن. در مرده هایشان آمد، در زنده هایشان، در شادی هایشان اشتراک کرد. لحن ملائمش، لحن عالمانیش هنوز به خاطرم هست. یگانه شاعر، یگانه پشتو زبانی که اگر مبالغه نکنم بر زبان فارسی دری همقدر تسلط داشت که رباعیات علامه اقبال را از فارسی به پشتو ترجمه کرده. ما برشان میگفتم که خودت قریه به قریه گشتی، کلی په کلی ګرځېدلی نو د ټولو کلیوال و اما یک صفت دیگه کلیوال که زیادتر به خود مردم تورنتو معلوم است و در محافل او را دیدن است که کاملا از تعصب دور بود. در شرایط امروز
برای شخصیت چون کلیوال که نشراتش دور از تعصب و همبستگی باشه و حال میشنویم که درباره همبستگی گپ زده میشه با علاقه که به او داشت. اینطور ضرورت بسیار در شرایط فعلی زیاد است. نن داسې یو لوی غم سره افغانان په تورنټو کې مخ شول چې درون مشر لیکوال شاعر ادیب انجینیر کلیوال صاحب خاورو ته وسپارلو. الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. دا د ادب د کور دپاره یو لویه ضایعه وه. په تورنټو کې دغه قلموال او لیکوالان د په چار چوکاټ کې الحمدلله ډېر داسې پالل کېدل او د کلیوال صاحب مړینه د ټول قلم د خاوندانو دپاره یو لویه ضایعه ده. د لیکوالانو د ستراتیژیک مرکز له طرفه زه د کلیوال صاحب کورنۍ ته او لیکوالانو شاعرانو ادیبانو ته د خپل طرفه تسلیت وایم. د دعا لاسونه لا هم پورته دي، د سترګو اوښکې لا هم نه دي تم شوي او د زړونو درد لا هم نه دی کم شوی. خو کلیوال نه مري، هغه به د خپل قلم، د خپل هنر او د خپل نوم له لارې ژوندی پاتې وي. د خلکو ترمنځ د کتابونو پر پاڼو، په بیتونو، په مشاعرو، په مجلسونو، آن د کلي د ګودر په غاړه کلیوال به ویل رڼا په پریواتو د تور ماښام شو ځای چې ځو، خمونه تش پراته دي خالی جام شو ځای چې ځو. سجدې نه کړې راپورته مقتدیان خپلو سرونو، سجدې نه کړې راپورته مقتدیان خپلو سرونو. محراب مخالی پروت دی ورک امام شو ځای چې ځو. د مستو میخانې ټولې نیولي زاهدانو، د مستو میخانې ټولې نیولي زاهدانو. رندانو د توبې هم کار تمام شو ځای چې ځو. رندانو د توبې هم کار تمام شو ځای چې ځو. ګمان خدا سینو چې قاتل به وي اشنا، ګمان خدا سینو چې قاتل به وي اشنا. رقیب سره ښکاره چې پاس په بام شو ځای چې ځو. رقیب سره ښکاره چې پاس په بام شو ځای چې ځو. راکاږي مو زندان ته محتسب د ګناه پلار، راکاږي مو زندان ته محتسب د ګناه پلار. بیا خور لکه چې لار کې نوی دام شو ځای چې ځو. بیا خور لکه چې لار کې نوی دام شو ځای چې ځو. دیره کې چې دیره شو نابللي مېلمانه، دیره کې چې دیره شو نابللي مېلمانه. رهبر ښکاري چې هم د بل غلام شو ځای چې ځو. رهبر ښکاري چې هم د بل غلام شو ځای چې ځو. خبر دی کلیوال په بد نظر د زمانې، خبر دی کلیوال په بد نظر د زمانې. د ټولو بدو سترګو راته پام شو ځای چې ځو. د ټولو بدو سترګو راته پام شو ځای چې ځو. د ماښام سوړ باد، خاموشي او د کلیوال پر تازه خورین قبر ولاړ ټولګیوال. سترګې له اوښکو ډکې دي، زړه یې غواړي ډېر څه ووایي، خو ژبه یې بنده شوې، آواز یې مات شوی، هوا درنه شوې. شاوخوا خلک غلي ولاړ دي او د کلیوال د خاورو څلي ته ګوري. د دې ټولنې د غره سر راولوېد، یو کلیوال مو لکه غر راولوېد. د وطن عشق د مجنون په رنګه و سرګردان او دغه لمر راولوېد. اوس د جنت د منارو له سره هر یو غزل دې په منبر راولوېد.
کلیوال زه د ډېر زلمیتوب نه هلکتوب نه پېژنم موږ سره هم صنفیان وو په یو مکتب کې وو په سلهاوو ځله مو په یو غوري سره ډوډۍ خوړلې وي خو ما ته ډېر عزیز وو ما ته د ورور ګران وو ما ته د یو شاعر نه ډېر ګران وو ما ته د یو محقق او لیکوال نه ډېر ګران وو د یو ستوری وو تاسو ټول ولاړ اوسئ چې موږ د کلیوال صاحب جنازه ښخه کړه جنازه دا نه ده دا مړ نه ده دا هغه څراغ دی چې تر ابده به ژوندی وي او دا به ځلیږي شاعر وایي قدم په ورو ورو په احتیاط کې ده دا تورې خاورې ښکلي مخونه دي دا تورې خاورې نه دي دا چې موږ یې ګورو خصوصا داسې اشخاص لکه کلیوال صاحب هغه شاعر و هغه لیکوال و هغه محقق و د دې ټولو خبرو تر څنګه د هغه لوی صفت دا و چې یو واقعي انسان و چې د خپل وطن په عشق سوځېدو د ایرو څلی مې وران نه کړې ورو تیر شه باده زه هم د اشنا د عشق یادګار یم یخه هوا د جنازې پر ګډونوالو راخپله ده خو د کلیوال د زوی سباون کلیوال غږ د احساس له تودوخې ډک دی او د کلیوال وروستی وصیت بیانوي هغه ما ته ویلي وروستی کې ویل چې بچې ته به زما د طرفه ټولو دوستان نه معذرت وغواړئ بخښنه وغواړئ مونږ ته یې ویلې چې کله په یو کاله کې په یو کور کې په یو کلي کې دوه ورونه خویندې 10 کاله اوسېږي زموږ په تقریبا موږ 30 کاله کېږي دلته کاناډا ته راغلي یو په دې 30 کالو کې حتما د ورونو منځ کې مې خبره راځي د خویندو ورونو منځ کې د مور او پلار په منځ کې د عایشه په منځ کې یو شی راځي نو که ما نه داسې شی شوی ته به دې زما دوستانو ته دا ووایي چې ما ته بخښنه وکړئ او ما ټول بخښلي زه د دې دنیا نه چې ځم د هېڅ شي هم کینه نه لرم هېڅ چا سره ما ټول بخښلي او ما وبخئ دا خبره ما ته کړې وه ما ته تاسو دا خبره دلته وکړه د کلیوال وروستی سفر درد د شاعر غږ او د کورنۍ ویر په هدیره کې خاموشي خوره ده د خاورې بوی د تازه سپرل شوي بدن له ساړه سکوت سره ګډ شوی کلیوال د ادب له نړۍ نه د کتابونو له پاڼو د دوستۍ له محفلونو او د خوږې پښتو له ژبې ووت خو د یادونو په دنیا کې به تل ژوندی وي یو بې انډوله انډیوال ولاړ یو بې انډوله انډیوال ولاړ یو ښه شاعر او ښه لیکوال ولاړ هم و ادیب او هم سختن د قلم صاحب د علم او کمال ولاړ او د چتر ستن وه چې نن ونړېده د چتر ستن وه چې نن ونړېده د افغانانو مینوال ولاړ او پر وطنوالو باندې و مهربان پر وطنوالو باندې و مهربان نن یو زړه سوان د وطنوال ولاړ او د خپل وطن پر بې تعلیمه نجونو د خپل وطن پر بې تعلیمه نجونو پر موجوده صورتحال ولاړ او زه صداقت پرې دومره ودردېدم زه خو وایم کټ مټ کاموال لاړ او تاسې پوهیږئ چې زه څوک یادوم تاسې پوهیږئ چې زه څوک یادوم زموږ د کلي کلیوال ولاړ انا لله و انا الیه راجعون هغه چې ټول عمر یې د خپل وطن په یاد شاعري وکړه هغه چې د خپل ولس په درد یې زړګی درزېده هغه چې د خپلې خاورې لپاره یې هره توره شپه د قلم له رڼا روښانه کړه نن د خپل وطن له غېږې لرې د کاناډا په ریچمونډ هیل کې د افغانانو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو هغه به تل د پښتو ادب په زرینو پاڼو کې د یو روښانه ستوري په څیر ځلیږي روح یې ښاد یاد یې تل